کیږي دلته خو تا ته علامه اقبال درښیي دلته تا ته قید اعظم درښیي دلته تا ته سر سید احمد خان درښیي مګر تا ته باچا خان نه درښیي تا ته خان شهید نه درښیي تا ته رحمان بابا نه درښیي تا ته خوشحال بابا نه درښیي बाजवा साहब आपने जो आली वजीर से माफी का मुतालिबा किया था आया वो मंजूर हुआ या नहीं हुआ पश्तून काम कभी भी वो मिट जाएगा कट जाएगा उसका असर मगर उसका असर झुक नहीं जाएगा दलई तश्तन पनामा सरा چې بخښونکی مهربانه دی د نن په دې جلسه کې ناست د لرو بر افغان مشر منظور احمد پښتون زموږ ګران ورور علي وزیر او د دې ټاټوبي د دې خاورې مشر ارباب عبدالقادر قاسي صاحب ملک عنایت خان قاسي صاحب زبیر شاه صوبایي کوارډینیټر نور باچا او په پندال کې ناست زما په وینه او په مینه شریک پښتنو ورونو د ټولو د مخه دوی ته مبارکي درکومه د ډېرو خلکو به دا خیال وو د غمازانو به دا خیال وو د پوجانو به دا خیال وو چې پی ټي ایم چې دی ورځ په ورځ شاته ځي مګر نن دې راسي ودې ګوري چې دلته چې کوم انسانان راغلي دي په خپله جذبه په خپلو پیسو په خپل پښتني ننګ و غیرت راغلي دي حالانکې دومره کار هم نه دی ورته سوی لیکن زه ورته ته سلام کوم عزیزانو دلته اوله خبره کېدله چې دا مځکه واقعي هم دا مځکه د قاسي قوم ده او خالي دا مځکه نه په بلوچستان کې دا مځکه پوش په زوره پر دې باندې په بدماشۍ باندې ناست دی په زیارت کې دا غرقه مسله ده د چمن پر باډر باندې خلکو د کاروبار نسته دا غرقه مسله ده د ډیچې چې کومې مځکې دي د بازریو د سرګړي د کان دا غرقه مسله ده په ارنایي کې دوه چله واقعات کړي دي د کولې په دغه کې د پښتنو سره دا غرقم بد کوي په مسلم باغ کې اوس یو ډېره غټه واقعه وکړه چې هلته هم دوی کرومایټ ته لار جوړوي دا خلک چې دي دا پوجان دا صرف او صرف کاروباریان دي دا د دې ملک پوجان نه دي چې دوی پر دې باندې نظر واچوي چې دلته په دې ملک کې چې کومې غټې ادارې دي هغه ګرده پوج په لاس کې دي دلته کومې ادارې دي که د سیمنټ فیکټریانې دي که د لوحې فیکټریانې دي او که نورې غټې غټې دغه دي د دې ګرده کاروبار چې دی دا پوجان کوي نو دې پوج ته بیا د پاکستاني پوج نسي ویلی دې پوج ته یو کاروباري پوج ته ویلی سي دا یو کاروباري پوج دی دا د ملک سره دات نسي بې پوزه کولی بلکې دوی یو کار ښه کولی سي هغه کار دا دی چې کوم زموږ ګران وروڼه د افغانستان سره راځي چې نیمی کور یې دلې نیمی ډوري لا دوی لاش پسې راځي لا د یو زنانې د پوښتنې دپاره راځي دوی په هغه کې تلاشي ښه کولی سي هغه چې دی هغه ځایرولی سي او د هغه څه پیسې ښه اخیستلی سي د شناختي کارت په بانه په بله بانه صرف دا د دې دپاره دا خلک ولاړ دي نو دې پوج ته ته پاکستانی پوج نسې ویلی البته یو کار دوی ښه کار کولی سي چې د دوی لاس ګرد عمر د پښتنو په وینه باندې رنګ دی د دوی لاس ګرد عمر د بلوڅو په وینه باندې رنګ دی البته دوی قتلونه ښه کولی سي پښتانه ځایرولی ښه سي بلوڅ ښه ځایرولی سي نور کار د دوی نسته دلته د پښتنو سره دومره ناجایزه کیږي دومره بد کیږي چې ستا وسایل
کې دي ستا پر وسایلو د دوی قبضه ده ستا کویله د دوی په لاس کې ده ستا کرومایټ د دوی په لاس کې دی ستا هر څه معدنیات چې د دوی په لاس کې دی ټیکسس دوی اخلي د هغه باوجود چې ورسې هغه علاقې ته یو سکول به نه یې جوړ کړی یو روډ به نه یې جوړ کړی دا یو دهشتګرد فوج دی زه هغه افغاني ته چې باجوه ته دا وویل زه آفرین ورته وایم خو یو یوه پوښتنه باید چې ځینې کړې وله چې باجوه صاحب دا خبره به په اردو وکړم چې څوک یې واوري چې باجوه صاحب آپ نے جو عالی وزیر سے معافی کا مطالبہ کیا تھا آیا وہ منظور ہوا یا نہیں ہوا پشتون کام کبھی بھی وہ مٹ جائے گا کٹ جائے گا اس کا سر مگر اس کا سر جھک نہیں جائے گا مشم داوائی دا پی ٹی ایم نارم دادا پی ٹی ایم داوائی دا لیبیا یو آزادی پسند تا دغاو چې هغه به وایي کور ته راتلی نو خپل کور والا به ورمنډه کله دا پر کور چې موږ پرده ځړوو دا پرده به ورته پورته کله بله ورځ د پوښتنه عمر مختیار پوښتنه ځینې وکړه چې ته ښځې چې زه راسم ته دا پرده ولې پورته کوې هغه وویل زه ستا سر ټیټ نه غواړم منظور پښتون عالي وزیر یا د پي ټي ایم ملګري د پښتانه سر ټیټ نه غواړي موږ د پښتانه شمله په وطن کې لوړه غواړو او دی لوړ غواړو عزیزانو دلته په نصاب کې د تا سر بد کېږي دلته خو تا ته علامه اقبال درښیي دلته تا ته قید اعظم درښیي دلته تا ته سر سید احمد خان درښیي مګر تا ته باچا خان نه درښیي تا ته خان شهید نه درښیي تا ته رحمان بابا نه درښیي تا ته خوشحال بابا نه درښیي دا ستا کابلین دي که تا دا وپېژندل بیا چې دی بیا ته سبا د دې دعوه کوې بیا ته د دې دغه کوې چې دا وطن زما دی دوی تا په تیاره کېږدي دلته دا زموږ فوج دا فوج انټي نارکوټکس فورس په بلوچستان کې یو شی بیخي ډېر زیات شوی دی زموږ وروڼه دې واوري منظور پښتون او علي وزیر دا خبره زه نن ورته کوم ته یې هم واورئ عزیزانو دلته د هیروینو او د چرسو کاروبار زموږ ځوانان یې و تباهۍ ته رسولي دي د هر کور ځوانان په شیشه اخته دي آیا دلته پولیس دلته لیویس یا دلته اپسي چې د خلکو څخه دا پوښتنې کوي چې کها سے آ رہے ہو کها جا رہے ہو دوی درننه دا کولی شي چې موږ په چیک پوسټ باندې یو دهشتګرد ونیوئ چې موږ پر چیک پوسټ باندې د خلکو څخه هیروین ونیول موږ د خلکو څخه شیشه ونیوله ستا کام یې نن ستا ځوانان یې نن په منشیاتو اخته کړي دي ستا ګرده کام دا ټیم په منشیاتو اخته دی او دوی ته پکار دی ځوانانو دا یو خواست درته کوم دا خواست مو ومنئ چې دا د دې دپاره راپورته شئ چې کوم ځای د دې اډې دي باید چې موږ دا په ګوته کړو زموږ نسل تباه کېږي زموږ نسل و تباهۍ ته روان دی زموږ نسل ګرده دا ټیم په منشیاتو اخته شو دا دوی د موږ سره دا لوبه کوي او دوی دا کار په کسته را سره کوي یوه خبره بله درته کوم عزیزانو دا ټیم چې دی د پښتانه د کلاشینکوف نه دی دا د قلم دور دی قلم ورکوي په لاس کې و خپل بچي ته قلم ورکوي که مقابله کوئ خپل بچی د قلم د زیوره سره اشنا کوي عزیزانو یوه بیا ستوی په دې پښتني غیرت باندې او ستوی په دا ولوله باندې او ټولو پښتنو ته د جنوبي پښتونخوا وطن و ټولو پښتنو ته د دې سټیجه څخه دا خواست کوم چې زموږ مېلمانه چې راغلي دي دا به په قشلاق کې هم جلسه کوي په پښتون آباد کې به هم کوي په چمن کې به هم کوي په پښین کې به هم کوي په زیارت کې به هم کوي دوی ته پکار دی چې و دې مېلمنو ته عزت ورکوي او راووځئ او یووالی وکړئ د پښتانه په ننګ باندې د پښتانه په غیرت باندې زه ټولو جنوبي پښتونخوا ته د دې سټیجه څخه دا خواست کوم چې ګرده کارونه پرېږدئ راووځئ لکه په ایران کې یا په افغانستان کې چې جشن نوروز جوړېږي دا تر اختره پورې
مور ده موږ به د خپلې مور حفاظت کوو موږ به د خپل ورور حفاظت کوو موږ به د خپل افغانستان چې زموږ وطن دی موږ به د خپل افغانستان باندې خبره کوو او افغانستان چې چا خراب کړی ما ته ټول چې دا فوجان صرف او صرف پښتانه قتل کولی شي نور د دوی یو کار نشته نو په دې به زموږ ته پښتو وي چې دا به هر ځای چې دا مېلمانه ځي او دوی به پر هغه ځای کې دا د دې سره به شانه یاست ډېره مهرباني کور مو